ګرانو افغانانو بریا مو ډیره مبارک سه یاره زړه یې راته دغسې د خولې پورې را رسولی و که نه داسې لوبه وه مګر ګټه یې کوارټر فاینل نه سمی فاینل ته د دنیا ټاپ 4 ټیمونو کې د افغانستان انډر 19 هم راغی. زه ستاسې ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. ګرانو افغانانو د انډر 19 بریا مو ډیره مبارک شه. په انډر 19 باندې خو ګوره مخکې ویډیوګانې کړي دي ما خو هغې وخت کې مې وی چې په دا ځوانان دي هغه د نیوکې وخت کې په ځوانانو په دوی ما نیوکې نه کولې ځکه دوی راتلونکي کې باید ډېر څه زده کړي. هماغه شی دی نن چې کله بریا راغله ډېر خلک چکچک وي. بعضې خلک ما ولید هغه خبریالان د افغانستان خپلو کې سره وران شو. خانان خو پرېږده ملنګان د پښتنو خپلو کې په جنګ دي. خبریال ظالم بچو تعلیم یافته خلک یاستئ او څه تعلیم مو کړی دی نو که یو کس راغی یو خبریال بل هغه دا ولیکل هغې وخت کې نیوکه وکړه چې یاره دا گیم بیټینګ خراب شوی دی بیټینګ یې باید سم کړی وای نو دی خو دا مطلب نه دی چې ته اوس راځې او دلته لیکې چې ډېر خلک به مثلا پوسټونه ډیلیټ کړي. موږ نه یو ځکه موږ دا کار نه کوو. موږ ډایرکټ ویډیوګانې کوو خپل تبصرې در سره شیر کوو خبرونه نه. نو دا شي نه مه کوئ د کرکټ بورډ چاپلوسیانې مه کوئ. پخوا مه پکې کار کړی څه توره مه نه ده کړې ویې شوې. هیڅ کریډټ مونږه کارکوونکو ته نه ورکوو. کارکوونکی شی دی معاش اخلي کار کوي دیټس اټ. کریډټ ټول لوبغاړي دي خواري کوي. څوک چې خواري کوي د هغه به صفت کوو. څوک چې خواري نه کوي مثلا کوم ځای کې غلطي کوي په هغې به خبره کوو. نو د افغانستان د انډر 19 زموږ چې څنګه ملي ټیم کې مشکل دی همدغه انډر 19 کې مشکل هم د بیټینګ دی. که دې ځای نه چېرته ښه بیټسمینان راوځي نو دې سره به زموږ ملي ټیم ښه شي. دې دپاره موږ غواړو چې دې کې بیټسمینان پراپر راوځي. اوس نن 115 سکور شوی نو ځوانانو کې یو شی ګوره ښه چې کله کله سکور مثلا که 250 شي بیا ریلیکس شي چې ولا موږ ګټلی مګر په دې کې نه کېده. زموږ ښه اولنی قسمت په دې کار وکړه چې سریلانکا سره کوارټر فاینل راغی. که چېرته انګلینډ استرالیا بل چا سره راغلی وی خرابېدو مګر سریلانکا ټیم آسیایي ټیم دی. موږ ورباندې اسیم د زموږ د مقابلې د ټاکرې ټیم دی داسې ښه نه یې ټاپ کلاس مګر ګزاره حال دی. د سریلانکا نه زموږ سره بالینګ ښه دی. موږ سره دوه ښه فاست بالران بلال سمی نوید زاده تاسې وکته که نه ګوره څنګه بالینګ خوند کوي زړه نه بالینګ کوي او پیس هم وباسي. دا به انشاءالله ښه کېږي وخت سره. بیا نور احمد دنیا لیګونو کې لوبېدلی ورسره هغه اظهار الله نوید صاحب هغه نور نو هغه نوید خروټی ننګیالی خروټی ښه دی. خروټي صاحب نه ګوره 2 شیونه دي. خامخا دا کوچ کار دی رئیس احمدجي صاحب چې اوپننګ ته اچوي نو که اوپننګ ته اچوي بیا ورته ټاسک ورکه ډیوټي ولا ورکه. هغه د انګلینډ دی یو بیتل دی که څه نومیږي اوپننګ ته راوځي انډر 19 کې د هغه غوندې تم لیفټ هینډر کله ریلیکس ټم ته شورټ بال راځي هیټ کوه چې لاندې فل لینث بال درته راځي وها هغه انټینټ خو دې ښکاره که که نه. مګر ننګیالی خان چې دی مخکې خروټی اوس خان شوی ننګیالی خان صاحب چې کوي د نورو بیټسمین غوندې کلارې بالونه پرېږدي یا دغه کوي دا شي نه ته خپل رول وکړه. که فیل هم شي ایټلیست تا خو خپله فل ټرای ورکړه که نه مګر ریکلیس نه په طریقه ما رسېږي هغه بیټینګ وکړه شارټ پیچ بال راځي پل کوي چې فل لینث ورته وشي فل وهي باقي بال سټاپ کوي. نو دغسې باید ننګیالی خروټی او نور خلک چې دي هغه بیټینګ په ترتیب سره وکړي ریسپانسبیلیټي ذمهوارۍ سره وکړي. نو انشاءالله سمی فاینل هم ګټلی شو. سمی فاینل ته رسېدل چې دا غټه خبره د دنیا ټاپ 4 ملکونو کې یو افغانستان شو د خیره. دا زموږ د کرکټ دپاره او آیندې دپاره ډېره ښه ده. دا هغه ټیم دی چې دې دپاره موږ هغه انګلیسي کې ویډیو کړې وه چې ICC ته مې چې خدای ته وګورئ دا ویزې ورته وکړئ. ناو شیم آن یو ICC لوک ایټ اټ. دې ټیم ته دا د ICC ذمهواري وه چې اول سر نه باید ورته ویزې هر څه په وخت شوي وای مګر موږ نه ګوره هغه پریکټس گیمونه مس شو. مګر الله چې در سره یي که نه وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکر در سره وي یک تنهای. نو چې الله در سره مل ګوره هغسې گیم یو وخت کې 350 باندې واوټ شو نو بعضې کبرجنو د کبر خبرې وکړې. ګوره کبر غرور صرف هغې ذات سره ښیي تر څو پورې چې گیم فینش نه دی. دغه درته په سوشل میډیا کې یادوم لوبغاړي نه
گیم روانو هغه کپتان یې چې د سریلانکا را دغه کړی و را رسولی و خو د خدای کار ته وګوره هغه اوټ شو پسې بل اوټ شو هغه لاسمین خبره ډېره نږدې وه مګر رن اوټ شو داسې خدای پاک एकदम دماغ یې کار پرېښود ځان یې هغې ځای ته ورساو I don't know why 20 بالونه هغه الریډي والي وو مګر د افغانانو دعاګانې وي همیشه هغه تیر ځل 2019 نړیوال جام ته هم چې کوالیفای شوي هغه اصغر چې एकदम دغه پنډیسي نه بیرته راغی هغه د افغانانو پیور دعاګانې وي سکاټلند څنګه روان او یو ای راپاسې زیمبابوې بیټ کړه نو دا شي نه چې دعاګانې دغه ځای کې کار کوي مګر تاسې باید خپل فل افرټ واچوئ نو بیټسمینان بالران چې بهترین بالینګ بلال سمی صاحب خزره د خلاصه بالینګ کوي نوید زادران ګوره مارته دا کس باید خامخا ولوبئ ویډیوګانې ورباندې کوئ ټال دی اکشن یې ښه زبردست دی سوینګ هم ورسره دی نو هیز ګډ نور احمد اظهار الله نوید نانګیالی خروټی او نور هم همداسې نو اوس خو د دوی خوښه سیمی فاینل کې مګر زما په نظر ښه به دی چې خیبر ولي ته موقع ورکي غریب یو میچ کې پاکستان خلاف فیل شو دوی لکه سړي ته چې تیار هغه پیشو چې منګک ته بیدار وي که نه چې دا به اوس کله روځي دوی لکه چې خیبر ولي ته همدغسې بیدار و چې دا به اوس کله ناکامیږي ډېر خلک په هغه سیم کارټونو والا غریب چې دی هغه هماغه یادوم هغه خیبر ولي صاحب هغه ته دوی بیدار و چې دا به اوس کله فیل کیږي یو فیل آوټ سره دغه کې نو ستاسې بیټینګ ډېر خراب دی هیله ده د انډر 19 د کوچ او دغه نه چې په سیمی فاینل کې خیبر ولي ور واچوئ ون ډاون یې وباسئ اوپننګ ته یې وباسئ ننګیالی خریټی که ته په دغه کوې اټاکینګ کوې ون ډاون خیبر ولی کا نمبر 4 چې دی دا دغه نور الانور کا نمبر 5 صافی کا دغسې وکئ هیڅ مشکل نشته تاسې خواست هم 500 وره نشئ والی 115 په ځای که تاسې د انګلستان خلاف 250 وکړه هغه اوپنر مو ورته اوټ که زر لیفټ هینډر ګیمز مونږ د انشاءالله نو هیله ده چې ښه پوره خواري وکئ داسې نه چې په سیمی فاینل باندې بس یاره ولا سیمی فاینل ته لاړو دا ډېر غټ کار وشو نور که بیملو نه تیر ځله انډر 19 ورلډ کپ بنګلادیش ګټلی و هماغه انسپایریشن دی دې ځل باید انشاءالله افغانستان وګټي مګر ستاسې خوارۍ پورې ده که لارې کېننئ ځکه ستاسې کوارټر فاینل راغی سریلانکا سره قسمت کارونه دي نو مګر اوس به هم سیمی فاینل موسټ لایکلی انګلینډ سره راځي ښه ټیم سره نو ښه ټیم هم والی شو زموږ بالینګ ډېر ښه دی زموږ بیټینګ باید په سیسټمیټک لاړ شي په طریقه باندې نو هیله ده د افغانستان د بریا په هیله باندې موږ خوشحاله کیږو زموږ ملت ته د افسوس مقام دی کرکټ هم دغه یوه واحده خوشحالي ده نورې خوشحالیانې خو زموږ شته دی نه الله پاک دې زموږ خوشحالیانې ډېر او غمونه او ورک کي نو انشاءالله راتلونکی به ښي کرکټ خو چې دی هغې کې هم دغه زموږ مار د سوي همدا سرود او بیرغ او دا چې دغه کېږي هسې مو ورسره زړه باغ کېږي نو د ځوانانو د بریا په هیله باندې انشاءالله خدای دې وکړي چې سیمی فاینل کې انګلستان ته یا بل ټیم ته ماتې ورکړي اوس راځو یو راشد خان صاحب هم او رحمان الله ګربز لاړه پی اس ال ته رحمان الله ګربز اسلام آباد یونایټډ سره دی راشد خان د لاهور کلندر سره حضرت زازی پېښور زلمی سره او ظاهر خان لکه چې کویټه سره او داسې دا دغه دي نو دې ټولو ته ګډ له بیسټ اف لک خدای دې وکړي چې ښه پرفارمنس وکړي بس چې دوی پکې ځلیږي او بالینګ کوي هغه داسې ښکاري لکه چې زموږ خپل لیګ نو ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه په کرکټ په دغه باندې به انشاءالله بیا خبرې کوو سبا یو بل گیم دی د دغه نو سبا په پی اس ال کې د کویټه ګلیریئرز او ملتان سلطان سره نه د پېښور زلمي سره لاندې وځي ما خو ورته وي دا شروع ګیمونه دي موږ ته پوره ټیمونو معلومات نشته 11 مګر خپل هغه پریډکشن بر سره کوم وړاندېونه نو لیټس گو توکه غوندې ده خو پېښور زلمي حضرت زازی پکې دی ګورو به انشاءالله پېښور زلمي خدای دې وکړي چې وګټي سبا به بیا خبرې کوو دا ستاسې دا زموږ چینل دی شینواري سپیکس ستاسې د لایک کولو شیر کولو نه یو جهان مننه په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری خدای په امان